محترم بابت لاره عزیز پټان صاحب شمس ملګري او پروفیسر فضلدار صاحب نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ د څو بنګالیانو شهیدانو په وینو باندې د اقوام متحده تر چارټر لاندې د ژبو عالمي ورځ لمانځو. حقیقت دا دی چې که چیرې ژبه ژوندۍ نو هغه له هغه سره قام ژوندی او چېرته چې ژبه ولاړه شي هلته قامونه ولاړ شي. موږ او تاسو ته معلومه ده بلکې زه به دا ووایم چې راورچي لیکلي وو چې په 1858 کې د هندوستان په جنګ ازادي کې چې انګریزانو ورته جنګ غدر ویلي خالي په مارواړ کې 118 کلي د پښتنو وو او هغو په دا جنګ کې برخه اخیستې وه. هغو ته د سزا ورکولو دپاره انګریزانو د هغو په مسجدانو باندې د پښتنو د سرونو مینارونه جوړ کړل چې دوی عبرت واخلي او دا د ازادۍ جدوجهد پرېږدي. د هغه رنګه که موږ لږ نور په مخ راسو زموږ له ده خبره اشاره ده تقریبا د ابراهیم لودي په وخت کې چې هغه د 5م فرمان ته اعلان وکړي چې هندوستان ډېر وران ډېر آباد ډېر لوی او فراوان وطن دی. تاسو پښتانه که هندوستان ته راسئ زه تاسو ته جایدادونه هم درکوم ځمکې هم درکوم آبادوم هم. د هغه ګټه به دا وي چې په هندوستان کې به تل تر تله د پښتنو حکومت وي. او ما په یو تاریخ کې ولیدل چې له دغه بوریه زه د علیزي قام ملک ابدالي لاړې سره له څو کسانو او هلک په هندوستان کې اوس سنځرخیل علیزي تقریبا 2 حاصله خلک دا وخت موجود او چې له هغو زه به لاړم هغه د هغې خوا شو. د هغه نومونه که موږ د هندوستان د اکشن را جوړو حساب وکړو مطلب په بوپال کې د بنګشو حکومت کې په رویلکند کې پښتانه وربړیسي ول په دا حساب باندې تقریبا په هندوستان باندې که 400 یا 500 کال موږ حکومت کړی دی. هغه مرکزي حکومت یا مرکزي حیثیت ښه نه لرلي البته راجواړې وې ریاستونه سوایه د لودي خاندان او یا د شیخ سوریزه هلته به دا پېښه وسوله چې هغوی به په هغه خاورو کې ژوند شو د هغو مځکه د هغو ژبه د هغو کلچر بې خپل کړي او پښتو ولاړ وي تر نن بیا پښتانه نه دي پاتې شوي. د هغه رنګه که موږ دلته راشو په دغه بلوچستان صوبه کې زموږ د څنګه جعفران اوسي دا شیرانیان دي د هغو د ژبه تللې ده. اوس د پښتنو یو خاصیت هم په کلچر یې تللی دی. دغه کیفرانان چې زموږ ستاسو له مخې پراته دي دا تر 10 کاله مخکې پښتانه وو اوس بلوڅان دي. د هغه د عیسانیان سپین ترینان دي که تاسو لومړی ګزیټیر وګورئ یا تاریخونه وګورئ خو چې د دوی د ژبه لاړه له دوی د عقیدار لاړو له دوی د کلچر لاړې بیا دوی پښتانه نه شو پاته. اوس که دی هر څه وایي په مدینه شریف کې د یو مهاجر سره زما بحث و نو هغه راته وایي میږي پټان و سړی دا ستا پټانواله خو صحیح ده خو مسله دا ده چې اوس ته څنګه پښتون یې ستا نه کلچر د پښتانه دی ستا نه ژبه د پښتانه ده اوس ته که نسلن پښتون یم خو دا وخت زموږ ریښې ورته دی د کومې خوا یې د هغې خوا سوې. نو مطلب مو دا دی چې پښتو ډېره زړه ژبه ده. که موږ د تاریخ په اوږدو کې پښتو ته پام وکړو تقریبا وایي د افغانستان اوارې ته آرین راتلل هغه په افغانستان چې راورسېدل د دریایامو له غاړې سره پر 3 ټوکړې باندې تقسیم شول. یوه ټوکړه د کوهندوکش له لارې د هندوستان ته لاړه هلته سنسکرت او دوی کومه ژبه چې وله په هغه کې سره ګډوډ شول. دا بله ډله یې چې وله هغه ایران ته لاړله په ایران کې هغه پاژند ژبه وه هغه له پاژندو سره پیوست شول او بیا وروسته پهلوي یا فارسي ترې جوړ شول. کوم خلک چې پر اواره پاتې شو او ورو ورو دغه زموږ سیمې ته راغلل هغو خپله ژبه وساتل. ځکه په تاریخ کې اوس پښتو ته الاسنه ویل کېږي یعنې د ژبو مور. دا د 4,000 کال مخه خبره ده. اوس
چې موږ ډېر زوړ تاریخ لرو. بیا په دغه کې ټول عجبه خبره دا ده چې موږ کتابي حواله نه لرو. موږ کتابونه نه دي لیکلي. زموږ کتابونه که چېرې په غرو و صحرا کې لیکل سوي وو، چونکې موږ بې شعوره خلک وو، هغه موږ ځلاړل. هغه خو یا په کډو کې تباه شول، یا خلکو یوړل، یا پاتې نه شو. یوه پټه خزانه چې محمد وفق راپاتې کړله، په ډېرو خواري باندې راټول کړل او هغه باندې دا ثابت شول چې پښتو په درېیمه صدۍ کې د امریکو شاعر لغلی چې هغه باقاعده نظم لیکلی دی، زه یم زمری پر دې نړۍ کې ما تل نسته، بل په کابل نسته. هغه پسې مې ایراني حکومت په دا وجه ډنډه راواخیستله چې که چېرې دغه پښتو موږ ایله کړله نو دا به تر فارسي له مخې او چې تر فارسي له مخې شوله زموږ هغه د 1600 کالو حکومت چې موږ په پښتنو کړی دی. حقیقت دا دی دا ګریټ ایران دی، دا موږ په سپکلي سیمه پراته یو. دا خو د احمدشاه بابا مهرباني ده چې موږ یې له محکومیته زه راوایستل. نو بیا چې پښتو له مخې شوله هغه دومره زوړ تاریخ او زوړ کلچر پیدا کړي، دا زموږ لپاره مسله ده. لهذا هغه هم دا وکړي که نه چې په پټه خزانه پسې کوڅک راواخیستې، بلکې پښتانه یې پیدا کړو، په کرایه یې پیدا کړل او نن یې دا کوشش تر اوسه پورې روان دی چې دغه کتاب د پښتنو له منځه وباسي. موږ ته صرف او صرف په تاریخي طور باندې 3 کتبې راپاتې دي. یوه کتبه د ایران د داریوش کبیر له وخته د بیستون پر غره لیکله، هغه ډېره لوړه څوکه ده. انګریزان وایي چې کوم وخت موږ دغه کتبه لیکله، د دغه کتبې اندازه مو کوله، دا موږ باقاعده لا لوړې څوکې ځه خلک په روسۍ کې راکښته کړل، راټال به وو، هغوی به دا کتبه لیکله. هغې کې 6 جملې یا 7 جملې دي، بلکې ځینې مورخین یې 15 جملې بولي. شاه صاحب هغه ترجمه کړي دي، وایي دا د پښتو ترجمې دي. دا هم تقریبا 3000 کاله مخکې خبره ده. او نه زه یې اړیکه وم، نه دروغجن وم، نه زه نه متوانه د بدان ملوي ودان مړه پښتو. او له هغه پس په افغانستان کې یوه بله کتبه پیدا شوې ده په سرخي کوتل کې چې په هغه باندې 6 یا 8 لفظه د پښتو لیکل شوي دي. له هغه پس پښتو دا د نن غوندې ورانه ده او موږ یې وینو. البته زموږ د پښتو په ادبیاتو کې مطلب دا اویستا زرتشت د مذهب کوم مذهبي کتاب چې دی، یوه خبره بل ته دلته دا هم وکړم چې ځینې مورخین دا لیکي چې دا زرتشت نبي چې دی دا له بورایه زه تللی دی، بیا پر ایران قبضه کړې ده، له دغه بورایه زه. نو د زرتشت د کتاب کوم اویستا چې ده، په اویستا کې ځینې ګاتونه چې دي د هغه نسل د هغه نوم یې زموږ له دغه آزادو غاړو سره دا نښلي که نه. نن د زړو کډه د خدای مخې لمر مخې زوی خدای د دغه سره شملي. بیا د هندوانو کوم مذهبي کتابونه چې دي ویدونه، هغه 4 یا 5 ویده دي. په هغه کې په یو وید کې چې کوم هغه د دې سرونه دي، هغه د تکتې په لحاظ باندې، د سیلابونو په لحاظ باندې، هغه زموږ له دغه علاقایي ادب سره شملي. او یو انګریز مستشرق زموږ دغه غاړه دغه ټپه سپوږمۍ کړنګ و راخیزه یار د لونګو لو کوي ګوتې ریبینه. هغه وایي دا چې په کوم وخت اریون و خپلو دیوتاګانو ته دا اومه بوله، اصل کې دا سوما دی په زرتشتي یا په ارین ژبه کې. دغه سوما بوټي د دغه زبدي شراب کشیدول او خپلو هغه دیوتاګان کې به ورکول. وایي هغه معامله به ګره د شپې وه، ځکه دغه لنډۍ ایجاد پیدا کړي. دا مو یو انګریز لیکي. تر هغه راوروسته زموږ تاریخ بلکل د خوشحال خان بابا د روښان دور دی بیا تر اوسه پورې، یعنې له څو د روښان خوشحال بابا او دا راوروسته تر اوسه پورې صرف په شاعري یا د نثر یو رحیم دروازه کتاب دی او یو د هغه پیر روښان دی، څوک یې نثر شمري څوک یې نه شمري، هغه په داسې حال کې دی. او بیا چې کوم د پښتو رسم الخط راسو، په پښتو رسم الخط کې صرف 4 کسان دا وس کړي دي چې پښتو ته یو شکل ورکړي، پښتو یو تاریخي انداز ولري، پښتو ولیکل شي. په هغه کې تر ټولو له مخکې تاریخ وایي چې حسن میمندي د محمود غزنوي وزیر وي، هغه د پښتنو دغه موجوده مستعلیق رسم الخط چې دی په دغه کې تجربه وکړل او دا یې ولیکل. بیا ورپسې پیر روښان راولاړ شو په خپل کتاب کې د پښتو رسم الخط
دا تجربه وکړله او هغه دا ولیکل چې پښتو باید موږ دا نومونه ولیکو او دا